دوران ویجاړ وطن نور که خدای کول جوړیږي تبریک شه افغان. کابل کې د روان کال لومړیو لسو میاشتو کې د نږدې 13 میلیارد افغانۍ عوایدو راټولول او زرګونو نویو پیرودونکو ته د برېښنا ویش. د کابل برېښنا ریاست له لوري د روان لمریز کال لومړیو لسو میاشتو کې له متفرقه خدماتو او پلورل شوي برېښنا څخه ټول ټال 12 میلیارده 996 میلیونه 1,11,580 افغانۍ عواید ترلاسه شوي. 18 نوي ترانسفارمرونه نصب او نږدې 1,900 پیرودونکو ته میټرونه ویشل شوي دي. د برېښنا ضایعاتو مخنیوي په موخه د کابل برېښنا ریاست رهبرۍ سپارښتنې سره سم ګڼې ساحې څارل شوي او له شپېتو د زیاتو ترومزي کشف او پرې کولو سربیره 250 هغه میټرونه تشخیص شوي چې خپل سرې لاسوهنه پکې شوې وه او یو نوي لوړ لګښته میټرونو ته ځانګړي کیوبیکلونه نصب شوي دي. پر دې سربیره 1,428 پای هغه میټرونه کشف شوي چې هستوګنیزه برېښنا ترېنه په تجارتي برخو کې کارول کېدله او د 15,412 یو فاز او 3 فاز او عارضي میټرونو پر ځای نوي میټرونه نصب او سرغوټ شوي دي. د پیرودونکو برېښنا پیاوړتیا لپاره 11 ترانسفارمرونه پیاوړي شوي. د 400 ولټ شبکو کې د 2809 سویچ بورډونو او نږدې 40 سرکټونو اضافه بارې ستونزې حل شوي. 1,450 میټر بکسونه اصلاح او رغول شوي. د 15,610 متره بیلابیلو زړو کیبلونو پر ځای نوي کیبلونه او له 600 مترو د زیاتو زړو مزو پر ځای نوي مزي غځول شوي دي. پر دې ټولو سربیره د روان کال لومړیو لسو میاشتو کې د 140 منځني ولتاژ اضافه باره مزو تخنیکي ارزونه شوې چې د 19 مزو برابر بشپړ شوی او له دې ډلې د 15 مزو اضافه بارې ستونزې په بشپړ ډول حل شوي دي چې د یادو ټولو مزو اضافه بارې ستونزو بشپړ حل سره به د سلګونو زره پیرودونکو برېښنا اضافه بارې ستونزې حل شي.